طالبان وایي د جمهور رئیس بایډن څرګندونې د حقیقت درک بولو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه دقیقو پر وخت خبرونو دپاره یې سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د القاعده د ډلې د شتون په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن تازه څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی او د هغه څرګندونې یې د دغه هیواد په باب د حقیقت درک بللی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د شنبې په ورځ جولای اول چنګاښ لسمه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي دي: موږ د متحده ایالاتو د رئیس جمهور جو بایډن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې شتون نه لري د حقیقت درک بولو او وایو چې دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سر ډلې هغه راپور تکذیبوي چې ګواکې په افغانستان کې تر شلو ډېرې جنګي ډلې شتون او فعالیت لري. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د جمعې د ورځې ناوخته د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: په یاده مو دي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې دوی به هلته نه وي، ما ویلي وو چې طالبان به له موږ سره مرسته وکړي. اوس څه کیږي، څه تیریږي، خپل مطبوعات ولولئ، زه په حقه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په افغانستان کې د القاعده د ډلې په خلاف د امریکا متحده ایالاتو سره د طالبانو د همکارۍ په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي: په دې اړه زموږ کړنې د امریکا په شمول د هیڅ چا په مرسته او فرمایش نه ترسره کیږي. ښاغلي بلخي همداشان ویلي دي چې د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې هیڅ چاته به اجازه ورنه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانستان کې د القاعده د شتون په اړه د جمهور رئیس جو بایډن د جمعې د ورځې د څرګندونو په اړه ویلي چې کیدای شي جمهور رئیس بایډن دا څرګندونې د امریکا د استخباراتو د ملي شورا د وروستي ارزونې پر اساس کړې وي. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي د دې ارزونې یو اصلاح شوي غیر محرم از سند څو ورځې د مخه د ملي استخباراتو د ادارې لخوا خپور شوی وو. ما په دې اړوند قضاوت په دریو ټکو کې راغونډ کړی دی. لومړی، القاعده په افغانستان کې لږه زیرې بنا لري. دوهم، د دې امکان نشته چې القاعده دې له افغانستان څخه بهر د مستقیم عملیاتو ظرفیت د 2024 پورې ترلاسه کړي. دریم، کو چې القاعده په نړیواله کچه د بریدونو ترسره کولو پرېکړه وکړي نو کولی شو چې په دې اړه په منځني ختیځ او افریقا کې د خپلو اړوندو ډلو د برید د ترسره کولو په توان او ظرفیتونو باندې اتکا وکړي. بشپړ سند د دې سره غوټه دی. جمهور رئیس جو بایډن افغانستان کې د القاعده د ډلې د شتون په باب د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او د څارنې ډلې د جون 9 غبرګولي په 19 د افغانستان د وضعیت په اړه یو تازه راپور کې ویلي چې د القاعده ډله په افغانستان کې بیرته د سر د راپورته کېدو په حال کې ده او د تحریک طالبان پاکستان ډلې پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. همداشان د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په دغه راپور کې ویلي چې داعش ډلې هم په افغانستان کې خپل بریدونه د پخوا په پرتله لا زیات سخت کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو یادونه شوې ده. ویل شوي دي چې دا ډلې اوس د پخوا په پرتله د ډېرې ازادۍ څخه برخمنې دي او په افغانستان کې او سیمه کې تروریستي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي.